ګرانو کتونکو او اوریدونکو په واد زمان همدرد ما د کیمرې په شا باندې د همدرد پښتو ټي وي د اړخه تاسو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. دا مهال په ووهان سیټي کې ډیکتلان سنټر کې ولاړ یم، ویم چې شامل کړم تاسو سره د ډیکتلان د ښایسته سوداګانې او وګورئ، شیر کې چې ستاسو ملګري وګوري او موږ سره سره اوسئ. دا پکې د ماشومانو د لوبو لپاره دی.哎，你说，哎，拿不下来，连在一起了，拿不下来，只能玩这个，这都拿不下来。哎，你好，你好，给我钱5块钱，好不好？说你好，你好。哎，看这边，看这边，你叫什么名字？你叫什么名字啊？谢谢。我可以吗？说话吗？说话。一点点好不好？哎，你叫什么名字？什么？你有没有英文名字？你的英文名字是什么？你买了哪个鞋？这个。你喜欢白色的吗？喜欢白色的。如果蓝色的，这个呢？不喜欢，这是男的吗？谢谢。زمونږ نیغ په نیغه نشریات ګرانو کتونکو تاسو سره د ووهان سیټي نه
په ډیکتلان سنټر کې د خلکو د شاپینګ په محل باندې诶，请问我问一下你叫什么名字然后你来这买东西买衣服吗你会英文说在英文 So you are 你是学生或者工作人吗工作在哪里在哪个工作做教育工作的谢谢啊谢谢采访吗还是什么这是在那个电视直播在 اوکې شي دا وی چې زرا غلی ما ورته ته روزګار کې کنه سټوډنټ نه وي زه دلته کپڑے وغیرہ ځان له اخلم او د ډیکتلان ته وی مونږه په دې وجه راځو چې د دې د کپړو یا د بوټانو کوالټي ډیره زیاته ښایسته وي او تاسو ته معلومه وي چې دا سنټر په دې کې زیاتره د سپورټس لباس د سپورټس سره متصل چې څومره سیزونه دي هغه دلته کې میلاویږي چې د سپورټس سره څومره ریلیټډ سیزونه وي که هغه د سویمینګ وي که هغه د مطلب بوټان جرابې کټس وغیره هغه ټول هلته کې دلته ښه ښکلې کوالټۍ کې میلاویږي لکه تاسو کتی شئ دا ماشومې ته د پایو بوټان چې کوم دی په دې محال باندې اخلي او دا خوښوي هم زه به کوشش کوم چې دې سره زه خبرې اترې وکړم معرفي کوم دي تاسو سره اوس دې ګوري会吗？商学他会。哎，说你好，说你好，你好你好，你喜欢这个鞋吗？很喜欢。دا وی چې دا زما ډېر زیات خوښ دي دا بوټانو یو خبره بله چې د دې دا ماشومان ډېر زیات شرمیږي نو زیاتره د دې خلکو دا دغه وي چې دي د کیمرې مخې ته ډېر زیات شرمیږي منځو 不小心碰到一起了，对不对？منځو دا پکې بیا نور قسمه سیکلې دي او زه چې بل سټایل ته ورشو تاسو سره نور څه فولډیبل کرسۍ دي د چا پکنیک لا پکاري او دا ټینټینګ چې کوم دغه دی نو دا څیزونه دي دا خلک دا دغه کوي اخلي او دلته چیک کولی هم شي چې چا څه پکاري هغه دلته کې کتی شي دغه کولی شي او دلته خوښولی شي بیا د ویر هاوس نه بیا دې ته میلاویږي او مختلف قسمه دا ټیبل تاسو وینئ دا کرسۍ تاسو ته ښکاري دا چې کوم ماشومانو ته چل ورځي هغې بیا دغه شانتې ګرځي څنګه چې تاسو ته ښکاري او دا د دې استاذ دی چې استاذ ته په چاینیز ژبه کې لاو شوي
دا پکې بیا د پینټونو او د شرټونو. نو زه به تاسو ته ووایم چې دا په 149 یوان باندې دا یو شرټ دی. نو د پاکستاني ته تقریبا 3000 او 1500 روپۍ پاکستاني باندې دا یو شرټ دی. دا هم په 149 باندې دی. نو پاکستاني ته تقریبا 4500 روپۍ باندې یو شرټ. دغه شان ټوپۍ، بوټان، جورابې، واسکټ لکه دا په 69 دی. نو دا تقریبا په 2500 یا 2700 روپۍ باندې دا یو شرټ دی. دلته مې یو ملګری ولیده د سوات دی او زما ډېر ښه فرینډ دی احمد علي. السلام علیکم. څنګه چل دی ډاکټر صاحب؟ ښه برابر یې؟ خیر د ډیکتلان ته راغلی وې؟ ښه لږ تیز وایه ځکه چې زمونږ کتونکي م واوري. لږ تیز وایه. ښه نو تا خو تقریبا څه واغېستلو؟ دا د خاطې اکسرسایز کوي نو د خولو د وچولو دپاره او بل د سایکلینګ ګلبز د واغېستلو. نو څنګه ریټونه او کوالټي دلته څه وي؟ کوالټي ښه ده ځکه ما خو دلته شرټونه وکتل نو مونږ خو له بیا پاکستانو کې ضرب ورکو نو په 149 روپۍ باندې شرټ دی نو لکه پاکستاني 4500 روپۍ شولې. کیسه دې روانه کړي لکه 1.5 روپۍ دي. نور چاته څه ویل غواړي؟ چاته څه پیغام ورکول غواړي؟ پیغام خدا ورکوم دا د سپورټس او د ایکسرسایز لپاره سپیشلایز دکان دی. مطلب ایکسرسایز او سپورټس ته وخت وباسئ. دغه پیغام دی چې ایکسرسایز کوئ، سپورټس کوئ او خپل ځان د صحت خیال ساتئ. سمپل واک چې کوئ دا هم په ایکسرسایز کې راځي. دا هم په ایکسرسایز کې راځي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه چې ډېره زیاته مننه. خوشحاله شو چې یاره ته هم ولیدې دلته کې بای چانس په ډیکتلان کې او انشاءالله بیا به ملاویږو. زه د کیمرې په شا باندې په لایو ټرانسمیشن کې د همدرد پښتو ټي وي یا د همدرد پښتو ټي وي نه مخاطب یم خپلو کتونکو ته. چېرته لایو نه یم راغلی، داسې کم و بیش لایو راغلی یم خو نن مې غوښتل لږ ورته کوشش کوم چې هر یو سیکشن ورته وښیم او خوشحاله راته اوسئ، ژوندی او ګړندی اوسئ. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دا و احمد علي چې د سوات سره تعلق ساتي او ما سره په یوه یونیورسټۍ کې پاتې کېږي. زما کولیګ دی نو دیم راغلی او د سره مې هم تاسو معرفي کړلې. وایي چې ما څه سودا مودا اغوستله نو د سره هم خبرې اترې وشولې. کتونکو ګرځوم هم نور مخکې ګورو چې نور مخکې څه دي. دا بیا د شرټونو دکان دی خو دا بل قسمه شرټونه دي، مطلب بدل ټایپ ډیزاین بدل دی. او راځئ ما سره. دلته کې چې کوم د باکسینګ دپاره کوم ګلبز استعمالیږي هغه دا ماشوم تاسو د کیمرې په شیشه باندې ګورئ چې دی ګلبز اخلي. د باکسینګ چې څومره سامان دی هغه دلته پروت دی. دا پکې د جیم د ایکسرسایز د وزن څیزونه هم دا دي پراته دي. دا پکې نور ماشینان دي. دا پکې د سکونو سیستم دی. اینی زوا 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 نو دا پکې و د باکسینګ سیستم او دا پکې د ویټ
سیزونه دي دا 2 kg دا 3.0 kg چې کوم د ویټ لپاره کوم ډمبلز استعمالیږي هغه دي او در دې ترڅنګ دلته کې چې کوم د رننګ ماشین دی تاسو ته ښکاري دا د رننګ ماشین که څوک اغوستل غواړي د کور دپاره نو هم دا دلته کې موجود دي دې سره د رننګ سیکلې هم شته چې کوم د کمرې په یو ګوټ کې یو سیکل فکس شوي په هغې باندې خلک سایکلینګ کوي نو دا مختلف قسمه سیکلې دي یو شمېر څیزونه د ایکسرسایز د څه ته چې مونږ په پښتو کې تمرین وایو نو هغه دلته کې موجود دي د ماشومانو د لویو هر قسمه سامان د ایکسرسایز دپاره نو کتونکو وګورئ او لایک کې شیر کې ستاسو ملګري وګوري او خوندونه واخلئ د ویډیو نه دا یو بل قسمه ماشین دی چې کوم دا هم د ایکسرسایز دپاره استعمالیږي د ماشومانو دپاره دی او منځو نو شو نی هاو走啊！cannot take the video here. Okay.